پر جنګ کې پر دخیلو خواو باندې غږ کوم. زه هم یو د هغه کسانو د جملې څخه یم چې د دغه تپل سوي قربانۍ کې مې د دغه تپل سوي جګړې کې مې قرباني ورکړې ده. پلار مې شهید سوی دی، ورور مې شهید سوی دی، د اکا زامنو د کورنۍ نور غړي مې شهیدان سوي دي، زخمیان سوي دي، او خپل هم پر نس باندې 3 ګوتې بې مرمۍ او بې پرزې نه لرم. دا اوس مې هم نس تړلی دی، په ډېر سخت حالت کې ولاړ یم. د الله جل جلاله د رضا په خاطر د بشریت د ستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د روح مبارک د خوښۍ او د هغه د سنت د ژوندي کولو په خاطر، د دغه مظلوم ولس په خاطر باندې، د هغه کونډې خور په خاطر باندې چې د لاس نوکور یې نه دي پاکې سوي، د میړه جسد یې ورته کښېښوی، د هغه یتیم زوی په خاطر باندې، چې تر اوسه نه پوهېږي چې پلار یعنې څه شي، د هغه سپین ږیري پلار په خاطر باندې، د هغه سپین سري مور په خاطر د خدای پر لیاز باندې سره تېر سئ، سوله وکئ. نور یې طاقت د جنازې د وړلو نه لرو. مځکې تر غره پورې مو د قبرستانونو مو تر غرو پورې ورسېدله. پر لیاز د خدای، پر لیاز د هغه کونډې مور د هغه خور په خاطر باندې چې یوه ټوټه غوښې یې په تابوت کې ورته واروړلې چې دا دې د زوی یا د میړه جسد دی. پر لیاز د خدای تر څه وخته د بل د سیاست قرباني سو. پرون هم جنګ زموږ نه و، نن هم جنګ زموږ دی، سبا هم جنګ خدای نه خسته وي زموږ نه دی. یوه مرمۍ دی، یو څوک راوخېږي چې میډن یا ساخت د افغانستان پر نیوشتی، ټوپک هم زموږ نه دی، مرمۍ هم زموږ نه دی. پر لیاز د خدای راسئ صلح سره وکړو. وبخښئ، درد مو ډېر و. ځینو ته چې کیسې معلومېږي، موږ یې جنازې پورته کړي دي. په آخر کې یو دوبیته درته ډالۍ ده چې بیا نه توره پورته سي نه سر په وینو رنګ سي، چې بیا نه توره پورته سي نه سر په وینو رنګ سي، باداره دغه جنګ دی د وطن آخري جنګ سي. که زړونه سره یو کو او لاسونه سره ورکو، که زړونه سره یو کو او لاسونه سره ورکو، دا کاڼي به لالونه سي، دا بوټي به لونګ سي. ژوندی دې وي افغانستان، زنده باد افغانستان، یشسن افغانستان، زنده بید افغانستان.